د ډیسټریکټ څومره تنظیمونه دي هغه د یوت دي د ایسپ دي هغوی په خپل د هغوی څومره ذمہواري هغه د اتیا موبلایزیشن په خپل عوامو کې په خپل کلو په دغه علاقه کې خپل کوشش کوي نه دي مونږ نه دي نه مونږ یریګو د الله نه او زمونږ لیډر چې کوم دی عمران خان دی عمران خان چې مونږ ته سیادي مونږ ته خو باندې یا موریثیت باندې هغه سیاست کې انټر کیږي هغه عام یو خبره کړې دا چیرې به په دغه کې موریثیت په پارټي کې نه دی کول پکار لکه هغه مثال کې ته پر یو سړی وزیر اعلی شو یا یو د ټویټ دی دا عبارت کې به نور مخکې څه شمول خدای غو دا ایم پی ای ملک فیاض صاحب بسم الله الرحمن الرحیم په هغه به ټول مخکې استاد شکریا ادا کوم او تاسو څنګه چې تاسو نه چې زمونږ لیډر بے ګناه په جیل کې قید دی رسالور کال وشو او تقریبا واته میاشتې وشولې چې نه ملاقات شته نه مطلب دی چې دغه د فهم ملاقات شته لکه دا د هر کې دی خپل یو حق نه هغه حق هم دی ظالمانو چې زمونږ لیډر نه کړی دی مونږ دلته چې راځو نه په دې دغه باندې راځو چې نن به ان شاء الله خان صاحب سره ملاقات وشي نن به خان صاحب سره ملاقات وشي د ملاقات په دغه راځو او دغه سره مونږ دغه د رهایی لپاره هم خپل کوشش یارو ټیک ته چې زمونږ دلته چې په راتګ باندې مونږ ته دا پته ده چې موږ په راتګ باندې خان صاحب نه رها کېږي دلته تر څو پورې چې زبردست قسم دغه نه شوي خو بیا مطلب دا چې یو دغه راته را یاده شوله چې کله ابراهیم علیه السلام اور کې کفار وغورځاو نه دغه مرغو کې او مرغۍ وه چې هغه مرغۍ به تلله هغې به په خپله مخوته کې اوبه اچولې او راواغېستلې هغه به بیا په هغې اور باندې ورغورځولې چې یاره دا اور مړ شي نه هغه هغه پاتې د مرغو خبرې کول نه د نورو د اور ته وي چې یاره د دې سره به څه وشي لکه ستا د دې مخوته کې د لږې اوبه باندې تا ته په دې اور باندې هغې جواب دا ورکړه چې یاره که انشاءالله زه به په آخرت کې زما به خپل رب ته غاړه ازادې چې ما خپل یو کوشش کړی نو مونږ راځو زمونږ خپل کوشش یارو د خپل لیډر دپاره انشاءالله زمونږ به خپله غاړه ازادو د هر ممکن کوشش مونږ خپل دلته کې کوو انشاءالله خبره وکړه ولایت شاه صاحب دا زمونږ د کاټلنګ تحصیل مشر دی او دغه ځای کې یوه چمچکۍ وه چې هغه چمچکۍ به هغه ورله پوکې ورکولو نو نن اډر دا دی چې چمچکۍ تا ته کوم ځای کې میلاو شي نو اډر دا دی چې دا مړه کا مطلب هغه پرنده او چمچکۍ نه د هغوی په اوبو راوړل څه فرق پرېوته او نه د دې چمچکۍ په پوکي باندې چې دې چمچکۍ دا کوشش و چې دا ور تیز شي خو بهرحال کېږي هغه چې کوم الله تعالی ته موجود دي راځئ موږ سره موجود دی ملک فیاض صاحب دا کمینګ ایم پی ای دی او د هغې نه پس به بیا ایم این ای او بیا به دې ځان له صوبایي دی به بیا دلته نه راځي خان صاحب له خو راځئ ګپ خو سره لګو السلام علیکم جی بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې مونږ نن دلته راغلي یو بار مونږ راځو د عمران خان چې کوم دغه خویندې راځي او دغه ملاقات کوششونه کوي او دا موجوده چې کوم سیټ اپ دی د هغوی حد کنټرول د وجې چې کوم دی د هغوی ملاقات نصیب نه کېږي مونږ د هغوی سره یعنې احتجاجاً د علاقې ته د ځای ته د جلمې ته او د راځو د هغوی دپاره چې د دوی هغه حوصلې چې کوم دی بړاویږي بس زما خو د خپلو مشرانو کشران څوم چې د پی ټي آی ملګري دي کوشش کوئ چې دا په یو ویک کې یو ورځ راځي نو کوشش کوئ چې دلته راځئ د خان صاحب چې کومې خویندې د هغوی سره خپل ملاتړ کوئ او په دې کوششونو کې په دې د خان صاحب د رهایۍ په دې سټرګل کې چې کوم دی خپل حصهدار وګڼئ دا راته ووایه ملک فیاض څه کولی شي د عمران خان صاحب دپاره موجوده چې څه پوزیشن دی په کوم پوزیشن چې مونږ ولاړ یو یعنې د پارټي د پارټۍ دا حالات عمران خان دننه په جیل کې دی نو زمونږ صرف او صرف په دې وطن کې دا کم حالات چې کوم دی او دا کوم کرفیو ورته کې نافظ ده په دې دوران کې موږ چې کوم دی په سوشل میډیا باندې په پرنټ میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې چې کوم دی د عمران خان دپاره اواز پورته کول په خپله علاقه کې په خپله وجه جومات په دغه علاقه باندې د هغه دپاره د ازادۍ لپاره یعنې د هغه د رهایۍ لپاره اواز پورته کول او عوامو کې موبلایزیشن کول دا زمونږ یو حق ګڼل کېږي ځکه چې دا صرف زمونږ د پی ټي آی یا د پی کې 54 یا د دغه علاقې لیډر نه دا ټول امت مسلمه لیډر دی نو موږ ټول له پکار دي چې په هره موقع په هره علاقه په هره لاره په هر مقام په هر ملک کې چې څومره هم موږ پښتانه پنجابیان یا د نور چې زموږ د وطن څومره خلک دی ژوند کوي د هغوی د پکار دي چې د عمران خان د رهایۍ لپاره داسې په یو طریقه باندې احتجاجاً یو احتجاج یو طریقه یا سوشل میډیا یا پرنټ میډیا یا الکترونیک میډیا بس ستاسو ډېر شکریه ادا کوم د عمران خان لپاره ټو دی پوینټ څه کولی شي نو اکثر خلک دای موږ ته پوښتنه هغه وي جان بھی دے سکتا ہوں نو تاسو څه کولی شئ نو حقیقت خو دا دی د عمران خان د رهایۍ لپاره څه کول دا دي چې څومره هم د هغه د ازادۍ لپاره کوم تحریکونه دي هغه هم جوین کړي د هغه د ازادۍ لپاره چې څومره هم احتجاجونه دي هغه موږ جوین کوو او دا د اډیالۍ ته راځو او کوشش وکړو
چې د عمران خان د رهایی لپاره زمونږ د خپل کوم ایم ان ګان دي ام پی ګان دي چې کوم زمونږ د پی ټی څومره لیډرشپ ته هغوی ته زمونږ د خواسته زمونږ به صرف او صرف زمونږ اپیل هغوی ته دی چې هغوی زمونږ ملګرتیا وکړي ملاتړ وکړي د خپل کارکونو او د خان صاحب د رهایی ممکن کړي دقه به چې هغوی خاطر ته وای علاقه چې تاسو مردان دا او تحصیل کاټلنګ تاسو ام پی ایس چې دی غالبا زرشاد خان صاحب دی زرشاد خان صاحب ما د دې مخکې دا خبره کړې و چې هغه په میاشت کې یو چکر لګي یا په دوه میاشتې کې یو چکر لګي او اوس گذشته ویک علیما خان صاحبہ ویلو ټول ام پی ایز ام ان ایس تا چې تاسو دلته مرزه تاسو د دې باندې په وجه تاسو په خپل ضلع کې شنه کوي درته وایي چې تاسو په حلقه کې ام پی ایس سټریټ موومېنټ شروع کړی د عمران خان صاحب د ازادۍ لپاره کنه نه جی زمونږ چې کوم زه خو خیر دا غوي باره کې بس کول نه غواړم په دې موقع باندې نه تاسو زموږ تاسو نه دا زمونږ چې کوم د تحصیل یعنی د تحصیل چې کوم کابینټ ته کوم زمونږ تنظیم دی دا غي سره زمونږ د ډیسټریکټ چې څومره تنظیمونه دي هغه د یوت کې د ایسپ کې هغه په خپل دا وایي چې څومره ذمہواری هغه ادا کوي موبلایزیشن په خپل عوامو کې په خپل کلو په دغه علاقې کې خپل کوشش کوي نه جی مونږ نه جی نه مونږ یریګو د الله نه او زمونږ لیډر چې کوم دی عمران خان دی عمران خان چې مونږ ته سیادي مونږ ته وایي امون باغه پالو کو ما صرف دا سپوز تاسو نه وکړو چې سټریټ موومېنټ تاسو په علاقه کې تاسو ام پی ایس شروع کړی دی کنه نه جی سټریټ موومېنټ خو داغه حواله ورکو نو سټریټ موومېنټ وغیرہ څه نشته الان کې زمونږ چې څومره د تحصیل کابینټ دی او څومره زموږ د ویلیج کونسل او زموږ چې څومره ډیسټریکټ تنظیم نه دي هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې دغه دي چې لکه آیا دا زموږ دا موجوده چې کم سربراهان دي ولي په سوچ چې کوم دی دوی د تنظیمونو ملاتړ نه کوي په دې احتجاجونو کې د عمران خان په دې رخایه کې په دې نیکسټ ویک کې چې کوم دی زموږ خپل د تحصیل چې کوم دی صدر صاحب دغه میټینګ راغوښته دی ان شاء الله او باقي کې به موږ د دې په اړه کې کوم دی لا راځو تاسو په حلقه کې یعنی کې کاټن خبره کوم د مرګ البته اختلافات خو نشته خدا نه خاصه نه دا خو دا خبرې مشکلات دای چې کوم ځای کې اختلافات دي هغه وخت کې دغه شانتي سټریټ موومېنټ لایک داسې اکټیویټیز نو هغه پورته کول ډیر ګران دي جواب بس صدر جی صدر صاحب تاسو څه ویل غواړئ نه اختلافات خو شکر دی زمونږ پارټي کې نشته او خامخا لوکل سطح باندې وایم اختلاف رأی لازمي دي کې شک نشته اختلاف رأی شته خو اختلافات نشته اختلاف دا چې د خان صاحب په رخای باندې یا د پارټي په مفادو کې چې کوم خبرې پای کې زمونږ د ام پی ایس سره هیڅ قسم څه اختلافات نشته او مخکې باندې ان شاء الله څنګه په څنګه ور سره دوه وس په ور سره دوه بیان کې تکمه پورې چاغه ام پی نه دغه اختلافات نشته باقي اختلاف رأی شته چې را مونږ دا غواړو چې اخر ته پر کرسي ته ورسېدې زما د لیډر په نوم ورسېدې مونږ خو ته را مخکې کړی دی د پاره وي یوازې هغه نه دا ټول پارلیمنټي نه موږ د مقصد باندې را مخکې کړو علي خان صاحب ویلو تمام ام پی ایز ام ان ایس ته چې تاسو دلته مرزي مونږه خويندې برازو نو دا راته وای دا یو لیم ایکسکیوز شو هغه ته د وین منع کولو مطلب دا چې تاسو خپل علاقه کې موومېنټ شروع کړئ نو موومېنټ زه دا غریب ډېر د سخنه دا خبره کوي ته کړی دا چې تاسو دلته ضرورت نشته دی لکه تاسو اخر مطلب چې دومره خپل وزیر لیډر چې په خپل د دوه ووټو قابلان خلک نه وای او تاسو مطلب چې د لیډر په نوم باندې په زرګونو په لکونو ووټونه واغستل او دومره په غټو کرسو چې نه تاسو زنانم په دا کې ګرځي سرکاري ګاډو کې تاسو بچیم په سرکاري ګاډو کې ګرځي تاسو د روټي درک نه لګیدا نه تاسو کوم ځای ته دا لیډر په نوم ورسېدای علي محمد خان صاحب دا خبره کړې و چې علي محمد خان صاحب سو وخت کې کې پی تلاړه نو علي محمد خان صاحب دا ویل چې پکې پی ټی آی کې د ماروسیت گنجائش نشته نو دا راته وای علي محمد خان سم ماروسیت کوي د چیرمن سیټي واغسته یا څه وجه ده هغه ما د خبرې دغه کړې دی هغه په دې مقصد دا خبره نه ده کړې چې ګنیره حلیمه خان چې دی هغه په سوخده باندې یا مورثیت باندې هغه سیاست کې انټر کیږي هغه عام یو خبره کړې ده چې را به په دغه کې مورثیت په پارټي کې نه دی کول پکار لکه هغه مثال کې ته پر یو سړی وزیر اعلی شو یا یو د ټویټ دی دا عبارت کې زه به نور مخکې څه نشم ویلی خو دا هغه دغه ما چې دغه کړي وتوار ده دا مقصد نه وګڼي په هغې باندې تاسو څه وایي علي محمد خان صاحب چې دغه خبره کړې وه ماروسیت آیا علي محمد خان صاحب د ماروسیت سره په دې ټایم داسې اټیچمنټ شته یا علي محمد خان صاحب د پارټۍ چیرمن جوړېدل غواړي چې علي محمد خان دا خبره کوله څه ویل غواړئ نه هغوی چې کومه خبره کړې ده په پرس کې سیاسي تناظر کې داسې کړي چې لکه ورس کې په دې موجوده حالاتو کې عمران خان چې کوم دی په زندان کې دی صحیح ده هغې مطابق خو پرس کا د هغې خور چې کوم نه دی انسان خور هغه زموږ لیډر دی د هغې لپاره چې کوم زموږ لیډرشپ پکار دی مخ په پورته راځي د هغوی په فرنټ لیډ کوي نه نو د هغه خور کو لیډ کوي نو د هغې دا مقصد نشه چې دا موروثیت شه هغه د خپل خور دپاره هغه یو غیر سیاسي تحریک چلی او د خپل رور د ازادۍ لپاره چې کوم دی هغه د پارټۍ کې نه هغه د پارټۍ د ورکر سره د ورکر په بیس باندې ولاړه ده او د هغې تحریک چلی د ازادۍ نو موږ شکریا ادا کړو داسې خلکو او دا د عمران خان خور ده او دا پارټي چې کوم دی دا چې د عمران خان نه نو د عمران خان د خور خامخا ده دې کې موروثیت څه خبره نشته دی کو دا یو سړی کوي بالکل غلطه ده او دا خبره مونږ چې کوم دی احتجاجاً زه په خپله دا کوم چې دا خبره چې کوم دا ټویټ چې شوی دی نو کو په دغې تناظر کړی نو بالکل مونږ د دې چې کوم دی